د آزادۍ جبهې په نوم یو نوې پوځي جبهې د طالبانو پر ضد د موجودیت اعلان وکړ. دغه جبهې چې ځای او مشران یې نه دي په ډاګه شوي، د یو ویډیويي پیغام له خپرولو سره د خپل موجودیت اعلان کړی. په ویډیويي پیغام کې د نړېدلي افغان پوځ په پرمختللو امریکایي وسلو څو مخپټي وسلوال ولاړ لیدل کېږي. د پیغام لوستونکی په دري ژبه د قرآن کریم د آیات له لوستلو وروسته ویلي چې د افغانستان جمهوري نظام د یوې معاملې له مخې سقوط شوی او طالبانو ته سپارل شوی دی. په دې پیغام کې طالبان پردي اجیران، قاتلان او ظالمان ګڼل شوي او افغانستان د دوی په لاس د بهرنۍ لخوا اشغال شوی یاد شوی دی. سرچینې د طالبان له لوري د خبریالانو، ښځو او نورو معترضینو نیول کېدو ته په اشارې ویلي چې دوی دا وضعیت نور نه زغمي او پر ضد یې پاڅېږي. د افغانستان د آزادۍ جبهې دا هم ویلي چې دوی د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې سره کوم تړاو نه لري. د آزادۍ جبهې د خپلو فعالیتونو او اهدافو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو روښانه کړي ده چې فعالیت به یې پوځي بڼه ولري. طالبانو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې پر خپله ضد د ولاړېدونکو معترضینو د ځپلو ټینګار کړی دی.